که موږ تاسو د ولس او د نظام ترمنځ دا وحدت نورم ټینګ شي، نور سره قوي شو، نور سره متحد شو، ان شاء الله الرحمن دا مشکلات په ډېر کم وخت کې تاسو وینئ چې خلک په دنیاوال چې کوم دي نن موږ ته په جنگي فکر باندې، په تخریب باندې، په اختلافات باندې، په تقسیم باندې په شرایط راوړاندې کیږي، سبب د موږ تاسو په منفعت او په ګټه کې د ځان لپاره خیر ویني. د کورنی چارو سرپرست ښاغلي خلیفه سراج الدین حقانی د کابل ولایت علماو شورا په کوربتوب د علماو او متنفذینو په ناسته کې د ولس او حکومت ترمنځ واټن د لمنځه په موخه د علماو رول مهم وباله او په وینا یې له علماو او متنفذینو سره ناسته کولی شي ټولنه کې شته ستونزو ته حل لارې ومومي. جناب علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله په هدایاتو کې دغه راځي چې د کوم علماء کرام او د متنافذینو شوراګانو جوړه شوي دي چې د ولس او د نظام ترمنځ یووالی راولي، نږدېکت راولي، چې کومه فاصله موجوده ده هغه د هغه فاصلې د ختمولو دپاره دوی یو ښه نمایندګي وکړي. دا یو ډېر ښه ابتکار او ښه اقدام او الله پاک د جزای خیر ورکړي. د خلیفه صاحب په وینا په ټول هیواد کې د امنیت په ټینګښت سربیره زورواکي ختمه شوې او کامل استقلال لرو. له دې خپلواکۍ څخه باید افغانان د هیواد د پرمختګ په موخه په بشپړه توګه ګټه پورته کړي. خو بیا هم دلته الحمدلله زورواکي ختمه شوه، یوه سپېڅلې خپلواکي راغله او لکه دلته د وکیل ګزارانو نماینده مجیب الرحمن صافي صاحب چې خبره وکوله د بعضو مشکلاتو په رابطه باندې ته په اشاره زه دومره خبره کوم چې الحمدلله زورواکي نشته، خپلواکي ده. زموږ تاسو قیادت او رهبري چې کومه ده لکه جناب شیخ صاحب محترم خبره وکوله، موږ په دې باندې هم ډېر هغوی چې تاسو به من حیث امارت نه وي لیدلی چې د یوه زورواکه او یا په بله معنا یو شخص پې وي د ده نه به شخصي او په دې کارو کې تیزی شوي وي، زیاتی به شوي وي، من حیث امارت به یې هغه نه دفاع نه وي کړي. سرپرست وزیر د ولسونو د ستونزو پر حل ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې د مشکلاتو د حل په موخه به له بېلابېلو برخو څخه یوه ګډه کمیټه رامنځته کړي. په کومه ځایو کې چې تاسو مشکلات یاد کړو د هغې دپاره دلته د کابل والي صاحب موجود دی، امیر د امنیت هم غالبا چې راغلی دی هم موجود دی او جناب شیخ صاحب محترم د علماء کرام شورا دلته موجوده ده. هغه به یو هیئت دلته په دغه امریاتو باندې په دغه ریاستو باندې تاسو په حضور چې تاسو کوم غوښتنې دي هغه به موږ تحقیق وکړي، پوښتنه یې وکړي، خپل مشرتابه ته یې پیشنهاد کړي، انشاءالله دغه مشکل به در حل کړي، به دا تاسو مطمئن اوسئ. خلیفه صاحب دغه راز زیاته کړه د بیا رغونې او تعامل په برخه کې د اعتماد په رامنځته کېدو سره ټولنه کې شته ننګونې ډېر ژر پای موندلی شي او له ولسونو یې وغوښتل چې په اسلامي امارت باور وکړي او په خبره پر یو بل باور د اوسني افغانستان د ستونزو د هواري سرچینه ده. زه یم چې د بیا رغونې په میدان کې د تعامل په میدان کې په د خپل ملت کې د نن موږ تاسو اعتماد کوي کوي د اعتماد جوړ شي، دغه مشکلات به خدای تعالی ټول حل کړي. خاص لګاټه موږ تاسو په دین کې د لکه جناب شیخ صاحب محترم چې خبره وکوله چې موږ تاسو اعمال او افعال اقوال ټول په شریعت او په سنت برابر شي، یقین وکړئ چې تاسو به دا ګاټې نور هم ووینئ.